السلام علیکم. نننۍ موضوع ده د ضایع شوي پلاستیکي موادو څخه جوړ شوي سړکونه. ژباړه استاد صابر شاه صابري کړې ده او وړاندې کوم یې زه صفي الله محمودي. په ټوله نړۍ کې تقریبا 95% ارتجاعي سړکونه موجود دي چې دغه سړکونه کې په زیاته اندازه سره له طبیعي او تولیدي موادو استفاده کیږي. مثال په ډول زره جغل، قیر او معده شکر څخه استفاده کیږي چې د دغو موادو استعمال سره طبیعي منابع کمیږي او محیط هم متضرره کیږي. د دې لپاره چې محیط طبیعي سرچینې مو ساتلي وي او کثافت څخه مو هم سالمه استفاده کړې وي، نو ضایع شوي پلاستیکي مواد، پلاستیکي بوتلونه، پلاستیکي خلطې وغیره څخه د ارتجاعي سړکونو جوړولو کې باید استفاده وشي. د پلاستیک په استعمال سره کولی شو چې سړک قیمت کم کړو، د جریو او کرکونو واقع کېدل په زیاته اندازه سره مخه نیولی شو او علاوه له دې څخه ډیره نرمه سطحه د سړک برابرولی شو. دغه مفکوره اول ځل هندوستان هیواد کې په 2000 میلادي کال کې رامنځته شوه او په زرګونو کیلومتره سړکونه جوړولو کې د ضایع شوي پلاستیک څخه په هندوستان هیواد کې استفاده شوې ده او په همدې ډول استرالیا، انګلند، اندونیزیا هیوادونو کې هم دا ډول سړکونه جوړ شوي دي. په دوو مهمو پروسو سره پلاستیک د قیرو سره یوځای کیږي. اول وچه پروسه. په دې طریقه کې د تیږې په شکل یوځای شوي پلاستیک په 160 سانتي ګراد کې د ګرمو قیرو سره یوځای کیږي او بیا جوړ شوي مخلوط سړک سطحه همواریږي. دلته جغل د IS کوډ مطابق نظر، محکمیت، سوریو درلودلو او اوبو جذب ته انتخاب کیږي. کله چې پلاستیک د جغل سطحه وپوښوي نو د جغل مقاومت د اوبو جذب په مقابل کې مقاوم سالم کیږي او پلاستیک د جغل سوري کموي او کیفیت یې لوړوي. د وچې پروسې ګټې: الف د جغلو سطحې د پاسه پلاستیک نښتې او د جغل سطحې کیفیت تقویه کوي. ب نښلیدنه اسانه ده او عین حرارت ته ضرورت لري کوم چې قیرو لپاره کارول کیږي. جیم د 15% زیات ضایع شوي پلاستیک کارولی شو په دې پروسه کې. دال هر ډول پلاستیک په دې پروسه کې د استعمال وړ دی. ه د جغلو نښلیدنه ډبل کوي. واو نوي وسایلو او وسایطو ته ضرورت نشته. زه هر قسم موسم تطبیق وړ ده. ه د 5 څخه تر 6 کالو وروسته بیا د جغلو د قیرو نه جدا کیږي. نیمګړتیاوې بیخي کمې دي. دوم لنده پروسه. په دې پروسه کې پلاستیک بوتلونه او پلاستیک مواد میده کیږي او پودر په شکل بدلیږي او بیا 6 څخه تر 8% د قیرو سره یوځای کیږي چې په دې وخت کې پلاستیک د قیرو ویلې کېدلو نقطه اضافه کوي او د سړک ارتجاعیت په ژمي موسم کې زیاتوي چې بیا په اسانۍ سره نه ماتیږي. پاتې د نوي په دغه پروسه کې 45 سانتي ګراد کې پلاستیک نرم کېدلی شي او 55 سانتي ګراد کې کاملا د قیرو سره یوځای کیږي. د لندې پروسې ګټې: الف دغه پروسه هیڅ صورت محیط ته مضره نه ده. ب په هر اندازه، شکل او ترتیب سره برابریږي، مثلا پلاستیک، ربړ وغیره. جیم د سړک څخه استفاده زیاتوي او سطحه ډیره نرمه راځي. دال په اجتماعي لحاظ ډیره واضحه، اسانه او د اجرا وړ ده. نتیجه ګیري: د پلاستیک استعمال په سړکونو کې لویه ګټه دا ده چې یوې خوا به د پلاستیکو کثافاتو مخنیوی وکړو، بل دا چې زیاتو څېړونکو موندلې ده چې د پلاستیک استعمال قیرو سره سړک باندې ټایر ښویېدلو او سړک سطحې رژېدلو مخنیوی کوي. سړک ته محکمیت، زیات عمر او نرمې سطحې حواس ورکوي. په اقتصادیت او محیط صافه ساتلو ترمیم قیمت کې رغنده رول لوبوي. په هندوستان هیواد کې نظر رطوبت او زیات ګرم اقلیم وجې پلاستیک استعمال قیرو سره زیات مؤثر دي او په دې سره د سړک کندې، شنه ګازونه، ګرم اقلیم ګرمېدل کمیږي. علاوه له دې څخه پلاستیک د قیرو سره ګډ شوي سړکونه نظر عادي اسفالټو سړکونو زیات بار برداشت وړتیا لري او مداومت یې هم زیات دی او د پلاستیک په استعمال سره 10% قیر بچت کولی شو او د سړک محکمیت په بېساري توګه لوړولی شو. په درنښت.